ابو بکر زه تاسو له ډېر غټ امید راغلی یم. ولې خیر شه؟ ابو بکر تاسو ته پته نشته زه له ډېرو سختو سره مخ یم او بل طرف ته راکړه د رزق درک هم نه لګي او څه کار روزګار مې هم نشته. عمرانه داسې دا خو زه خوب نه وینم. ستا د پلار خو دومره لوی مال دی چې حساب یې هم نه دی معلوم. نو بیا پکې ستا ولې دا حال دی؟ او ستا پلار که د خپل مال نه زکات ویست نو غریب پې مالداره کېږي. ابو بکر تاسو دا نه دي اورېدلي وایي په ظاهر لباس لاړ نشي رحمانه منځ ته یې ګوره چې چغدي دی که مټاکو. ابو بکر بد پې ښکارمه چې دا خبرې کومه او تا د ورور نه کم نه ګڼم. زما پلار له چې الله مال او جیداد ورکړی دی نو دغه شانې والا د چنچڼې امره وړوکی زړه هم ورکړی دی او د مال او جیداد سره دومره محبت دی چې د بچو سختې لوږې تندې ورته نه ښکاري ما سیوا د دولت او جیداد نه. ابو بکر تا ته پته نشته په ما یو ورځ ډېره سخته راله او زه په خپل پلار پسې لاړم او خپلې مجبورۍ سختې مې ورته بیان کړې. دا مې ورته وویل چې زه ستا مشر زوی یم ما له لږې ډېرې روپۍ راکړه چې زه بې د کور نه غری بل کړم او خیر دی زه به راته ګوته ولګوم او په آینده وخت کې به زما په جیداد کې څه حصه نه وي. په دې خبره زما پلار غوسه شو او زه په بې عزتۍ باندې د کور نه وویستم. ابو بکر تاسو ته پته نشته چې زموږ د کور داسې حالات دي چې د شپې زه په ماشومانو وظیفې راغونډوم او بیا هغه وظیفو ته مونږ کور والا کیلو او وایي خورو. بس عمرانه بس زما زړه ډېر زیات کمزوری دی. نور به مخکې نه ځې چې په تاسو دومره سختې راتلې نو تاسو ما ته ولې نه وي؟ ابو بکر بخښنه غواړم چې د پلار نږدې رشته انسان غربت او مجبورۍ ته په لوی مال کې ونه ګوري نو دوست خو ډېره رسو خبره ده او د پلار د انکار سره زه د ناامیدۍ او مایوسۍ سره ښکار شوم او د سختو سره مې مقابله شور وکړه. عمران رور د کلک زړه د دور هغه خلک خو تېر شوی دی خو معلومیږي داسې چې اوس هم داسې خلک شته چې عقیده او یقین په مال او جیداد جوړ کړی دی چې نور ته بچي ښکارېږي او نور ته د خپلو بچو د جړا او فریاد احساس کېږي. دا خو مرګ شته او دوی ویني او بیا هم دا حالات دي. که مرګ نه وی چې دې خلکو به څه کول؟ خو خیر الله په خپلو کارونو ډېر ښه پوهېږي او دنیا د انسان دپاره د امتحان یوه فرچه ده. عمران رور خفه کېږه مه زه به ستاسو پلار وینم او کوشش کوم چې ستاسو دپاره څه سوچ وکړم او زما نه څومره کېږي او ستاسو په سخته کې تاسو له لاس درکړم. زه به لاړ شم. د الله په امان. لکه دا پیته دې ماته کږه ښکاري لکه سیده که دې خوښه لږ نور دې خوښه بس بیا صبر وکړه ښه زه یې ګورم چې کومه اوس صحیح ده. هلکه بلاليه ناپونه خو به کېږي خو دا راته ووایه چې هغه کرایانې دې راغونډې کړي دي او که نه. او حاجي صاحب 18 لک روپۍ مې راغستې دي او 12 لک کرایانې بقایا دي. وقه مقله په کرایانو کې چا سره بقایا مه کوه بیا چې ورته روپۍ جمع شي نو بیا یې خوارې خولې نیولي وایي موږ ته صبر وکړه. ډېره ښه ده حاجي صاحب اصول به کما خو ما وی که به د 18 لک روپو کې ماله زما تنخوا راکوي ډېره به ښه وي. دا وګورې بله ګرګۍ راوړه اوس زما روپۍ نیمګړې کې و د خدای بنده زما خلکو ته خورې ورې روپۍ پرتې دي چې هغه راوالمه تاله به ستا تنخوا درکړمه. دا وګورې چې نغدې ورته ښکاره شوې نو څنګه یې وخندل. راشي اسویلي د جړا ډک په شونډو پاتې شي هېڅ ویلی نه شمه د ناکامه په خندا شمه. هلکه خانه که ته خاندې او که جاړې خو زه خپلې روپۍ نه نیمګړې کومه پوه شوې. هسې حاجي صاحب سوچ کومه چې ستاسو د دوست جابر خان خو هم ډېر لوی مالو او ستاسو د بچپن ملګری و الله دې وبخي او بچي پسې خیرات هم نه کوي او په مال یې مزې کوي او ټیک دی وې دعا ورته هم نه کوي او خیرات پسې هم نه کوي.
ابوبکر ولې به ورته دعا نه کوي په مال یې مزې کوي او دعا به ورته نه کوي د هغو داسې پلارو که د ځان سره د مال او جیدات قبر ته وړی شوې نو دا به یې هم وړی او بیا تا ته پته شته جابر خان داسې کلک او سخت انسان و چې په زړه کې د سر اډو ترس نه و او په خپل ژوندانۍ په خپلو بچو لوبې کړې دي او په هغو به د پردو خلکو زړه خوږ شو او د دې خپل پلار به یې په د سر اډو ترس نه راتلو بخښنه غواړم خبرې زیاتې شوې حاجي صاحب په تاسو پسې یوې ضروري خبرې له راغلی یم وایه څه خبره ده حاجي صاحب ستاسو په زوی ډېر زیات تکلیف دی او ډېر د مشکلاتو او سختو سره مخ دی او بیا چې زه ستاسو مال او جیدات ته وګورم او د هغه سختو ته وګورم نو حیران هم شم او خفه هم شم نه دا راته ووایه چې ته ویل څه غواړې حاجي صاحب هغه له داسې مناسب کار جوړ کړئ چې دا سختۍ پر راته شي او بیا هم که هغه هر څنګه دی خو بیا هم ستاسو مشر زوی دی ستاسو نوم یادېږي ابوبکر موږ د خپل کور په حساب ډېر ښه پوهېږو په دې کې به زما سره خبرې نه سې وکې ما ته چې څوک هم ووایي چې خپل زوی له کار او یا له سور کا نو لکه په ما چې د تماچې ډز وکړي حاجي صاحب زه درته سوال کوم او بیا بچي چې خلک راوړي نو د دعا دپارې راوړي یو کس و د هغه بچي نه کېدو او بار بار به یې دعاګانې کولې یو ځای ته بتلو بل ځای ته بتلو چې یا الله ماله بچي راکړې نو ما دې تپوس وکړو چې یاره وروره که ستا بچي ونه شو یا د چا بچي شته یا ستا ونه شو نو په دې کې څه مطلب څه ضرورت دی نو هغه وویې چې بچي زه د دې دپاره د الله نه غواړم چې سبا زه مړ شم او زما د دعا ځای وشي او ما ته دعا کوي او حاجي صاحب په تاسو الله رحم کړی دی چې بچي دله درکړي دي او بیا خپل بچي دې ته مه مجبوره کوئ چې سبا له تاسو نه او تاسو ته خیرې کوي ګوره بچیا دا مال دولت ما ډېر په محنت ګټلی دی او په دې کې ما ډېر ستړي کړي دي ما ته د پلار نیکنه نه دی پاتې شوی ما په خپل محنت ګټلی دی محنتو زما بچي دې نران شي او ځان له دې وګټي که نه ګوره حاجي صاحب خلک چې په ځانو لږې تندې او سختې تېروي د دې دپاره تېروي چې سبا له زه نه یم او زما بچو ته سهولت شي او زما دپاره دعاګانې غواړي داسې مه کوه حاجي صاحب داسې مه کوه چې سبا له ته نه او ستا په ډېر لوی مال او لوی جیدات کې بیا هم ستا بچي تا ته بد دعا کوي او تا ته خیرې کوي ګوره ابوبکر په ما خپل ټیم مه خرابوه په ایمان که زه خپلو بچو له یو کونجک هم ورکړم کونجکه او داسې ستا په شان ډېر تلې راغلي دي حاجي صاحب دا ستاسو اخري فیصله ده او دا زما اخري فیصله ده حاجي صاحب بخښنه غواړم زه به لاړ شم زما سره چې روټۍ وکړه که نه بیا به لاړ شي حاجي صاحب په چای او روټۍ خو ځان له خرچه راځي دومره کلک سچ چاته مه کوه بچت کوه د پیسو ګټلو خپل یو وخت وي او زما په خیال عزرائیل علیه السلام تاسو له د ژوند درکولو پوره یقین درکړی دی د الله په امان واه هیله دې د کار خبره وکړه او بل ورځ راباندې مېلمه پېښ شو وایي چای راباندې وڅښه نو چای مې پې وڅښو هوټل والا راته وایي چې 50 راکوه یقین په خدای وکړه که صاحبه د شپه مې خوب کړی هغه 50 مې د زړه نه ننوتو څه چل وکړو زویه نه یو خو به ته تنخوا غواړې موږ نه 50 روپۍ ته لیمو ځان خفه یو السلام علیکم عمران وعلیکم سلام وګه بخیر علی عمران څنګه برابر صحت خره خیر عمران جی ستاسو د فریاد نه بعد ستاسو په والي صاحب پسې لاړم عمران واقعي ستاسو خبره ټیک وه ستاسو د پلار خو په زړه کې د سر اړو رحم نه راځي مال او دولت پرې انسانیت دک درد هر څه ختم کړي دي خو بس په دې خبرو کې شپې ورځې سبا کوي چې زما مال به په کومو طریقو باندې سیوا کېږي دغه سوچ دی دغه فکر دی او په دې خو بالکل سوچ بند دی چې یوه نه یوه ورځ مرګ دی او زه به هم د دې نورو خلکو په شان مرمه خو معلومه شوه
چې مال او دولت سړی نه مالداره کوي غني سړی مالدار وي وګي خو حسیم وګي وي کمال او دولت ډیر ولې نه وي ځکه خو رحمان بابا وایي چې انسانیت څخه په دولت نه دی رحمانه بوت که د سرو زرو جوړ شي انسان نه دی او اکثر دا ډیر مال د انسان نه حیوان جوړ کړي په چا کې چې انسانیت وي که داغه ډیر مال وي او یا مال نه وي خو بیا هم خوی او عادتونه د بادشاهانو وي عمرانا ډیر وخت نه اخلم عمرانا بخنه غواړم چې ما ساده لپاره هیڅ ونه کړل خو یو کس نه مې د 1 لک روپو چیک ستا متعلق ورکړی دی هغه به تاسو له 1 لک روپۍ راوړي په هغې خپله ګزاره روانه کړه او بیا خدای شته زه به لاړ شم د الله په امان ابوبکر خبره واوره سچې خبرې کړي کنه अलग सहारा चंद गिना से माँ को दुकान बंद को आजमगा गाजी से बेसा बीमार दे खादा से आओ कने यार पर दुकान के पकड़ाए ना सियो और तपो से आग जोड़ेगी टिकता हो नूर का इदारा ने तपोस लेते दी ता नूर पैदा कागज यू कने जी माँ ताला होता पका दी कने आतिक तेज चीजू चले बिलाला जड़ दे रहा बंदे हौसला का जिसे वो अल्लाह बखैर के हौसला का बिलाल लेवना की गमा हौसला का अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब वालेकुम सलाम पकड़े में जड़ दे बिलाला वाड़ा पुल मिलेगी हौसला का जड़ दे रहा बंदे बिलाला जिसे हौसला का हौसला अल्लाह बखैर की तुम्हारे बार अल्लाह था स्वालों की चीज़ों खशबा मर्जुमा तकलीफ थे बिलाल खान दे डॉक्टर लो डॉक्टर लगता ना खुला खाएगा हाजी साहब ढेर तकलीफ हो ज़माने ज़माना टोल मारल ज़माना अल्लाह वाले को जो खुदे बग मारूख के बिलाल जड़ मेरा मज़े मर्जुमा ज़मा चीज़ें तो टमाटर लगाड़ी मजबूर शबाब को है पग माख की बिलाला बिलाला छोड़ दे दवा वो कुछ अल्लाह ताला जी से जरूर सेहत वर की आमीन छोड़ दे عمرانا ولې خیر شه ظالمه ته دلته یې خپله د ډېره زیاته سخته ده راځه چې تپوس لې لاړ شو یار راځه چې ځو راځه ابوبکر تا ته خو د هر څه پته ده چې په ما ډېر ظلمونه کړي دي زما د تکلیف او درد دي هېڅ پروا نه ساتلې عمرانا ما ته د هر څه پته ده چې ستا پلار ستا سره څه هم نه دي کړي خو بیا هم ستا قبله ده ضد مه کوه راځه چې لاړ شو راځه خدای وبخه حاجی ماندار په حق رسیدلې دی او نن په 11 بجې به جنازه وي الله دې حاجی ماندار وبخي ابوبکر زما رب لار ته مې نصیب نه و او زمونږ د دعا نصیب نه و حوصله کوه عمرانا ته به څه یو تکبر به دې څه یو مال به دې څه یو کپړې به دې څه ته که خاورو نه پیدا کې غواړې او که نه غواړې که دا پوزه په دې ځمکه راکاږي که نه هم دې خاورو نه به ځي یاره والله که راته ووایي چې زه پلانې او د پلاني زوی یم که نه د پلانې او د پلاني زوی نه چې له دې نه راته کټ څه ووایې که نه بیا به هم دقې خاورو له ځي بل ځای دې نشته د نور دا قسمه ویډیوز کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات واین ضرور سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ